دا کاسه دا مجار ده د کاسه تشتولو دی محبوب باندې نه کاسونه نیوله دا پولیسو تر غوښته ده دا کاسه پکې نو دا مشومي تشتولو دا مشوم ده احسان الله نوم دا چټي خوښ راکاس زوړه چټه دا موټر سایکل نه ورته دا ځنی چټه نو ټول مکمل ویني دا بچه پوس وته بخره د بیت وکړه دا وړي کې مشومي تشتوله دا وړي کې مشومي تشتوله کاساوس دا کوم خاله کروتل دا ټول وړه ستر بډګیونه ټول ورتل دي دا تشتوله حاجی صاحب درته بیان شاله یعنی دا یل زغوړه چې دا منافق مجر چې سمره دي دا بے غیرته د وسون مجر چې سمره دي دا کافر اوس دا پرشتہ وګوره اوس دا پرشتہ د تشتول دي نه بده د زونه یې سره دي ګردې به یې سره او دا به خنزیر خرڅوله او دلته کې روشي چې کومه دا 12 بجې چې کومه دا موټر سایکل یې سره وي د سکرمونو باندې روسګرځي بنای سکرمونو کې یو پټوي ورکی او دا ورکه چې اوس موږ نه بچی ته تاسو واچو ونی ژوندۍ ملاو شوله په دې باندې ملاو شو کدا اوس موږ ته لوسه نه ورغله خدا خو شته قتل او دایته ګردې د خرڅ کړی دي او دمر خنزیر بے غیرته مخلوق دا مجر او دا خدای ورکی دا پاکستان ته پراز یعنی عمران خان ته زری پښ کوم چې را دا مجر د اوس موږ نسته ورکه در نه ورکه دا زود بے غیرته مخلوق دا موږ نسته چې ورکه چې موږ پناه چې دا پناه مسترو کی او ډېر ذلیل مخلوق ته اوس دا پرشتہ وګوره د ګردو اثر وګوره او څومره ظلم خبره ده او ډېره مهرباني ډېره کوم دا تاسو سره ریکوست کوم چې په دې خبره باندې عمل وکړئ تاسو حکومت نه غوښتنه کوي بسم الله الرحمن الرحیم زه د حکومت نه دا مطالبه کوم چې دا افغانستان خلک چې کوم دا کم از کم د 40-45 سال نه موږ دلته کې د ورونو غوندې وسوتال د ورونو غوندې مخاطر وسوتال او دوی موږ سره دا معاملات دي لکه دا یو معصوم یو فرشته او د هغه سره دا چې د کوم مس بیهیویر او کوم د سره کوم عادت کوونه دا شاید غوا ده توکسه چې د نماز چې مثال ګردې استره مړوالي کته د سره بدفعلی بدعملی کوله دا الله تعالی علم ده او دته داسې یو ازا د سپیشل فایر فان دا کنه سعادت خان ته او ډي پی او هنګو ته زدا ریکوست کوم چې دته مطلب لکه په حکیمت چې د اغوا بر تاوان سخت دفادو ادا په دمه لاګو کی چې آینده پر عمل چې د نسل ته د خاندان ته هغه یو سبق پوت شي ځکه چې موږ دا مشمون د دې ټولو مرچو کې دوره خو نشو کوای دا د پلیار کې من دره 12 بجې ټیمو موټرسایکل نه چولا بیا موټرسایکل ته مزه چې مثال چولا پوسټ کړه دا موټرسایکل نه بیا اغي لون د ځون غرزول دا نو مطلب چې بده بیا پسې کوڅه دا دا غي سو کې ته سره چک کړه دا ساري جو جواب مطلب غون ټکونه دی پکې دا ټول مطلب چې مثال لکه دا خوش کړه زخمی کړه دا لہذا زه د ډي پی او صاحب او خدمت کې دا درخواست کوم چې دا مطلب هغه پرچاویر کی چې حکیمه پرچا او اغوا بل توان کې مطلب چې په مخته بل پرچا نوي مننه شکریا